په دې ورځو کې چې الله ما او تا باندې د همیشه راوخېجوله څه به کوو پکې په دې د ټولو نه خاول دا خبره واوره چې هر یو نیک عمل ته توجه وکړه په دې ورځو کې هر یو نیک عمل قرآن را واخله ذکر کوا د خپلوۍ د خیر ساته د خلکو سره ښه کوا نفقې کوا د خلکو په منځ کې جوړې راوله د خلکو نه تکلیفونه ختم کا خلک خوشحاله کا خلکو ته دعوت الله قرآن او حدیث ته راوبله هر یو نیک عمل دا دی ناشنا سیزن دی هر یو نیک عمل ته توجه وکړه بس خو ځینې اعمال داسې دي چې هغې ته لږ ډېره توجه پکار ده د ټولو نه اول خدا خبره ده زما او ستا د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې ټول کال په ما او تا باندې په ګناهونو کې تېر شوی دی د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده ډېره ښایسته ورځې د باندې د تېرېږي د نن نه داسې عزم وکړه الله ته یا الله ما چې په دې ټول کال کې څومره ستا نافرماني کړې ربه د نن نه درسره دا وعده کومه چې نن نه وروسته به زه ستا نافرماني نه کومه زما ربه الله په قرآن کې فرمایي ما ته چې چا توبه ویستله یو ځای کې نه فرمایي یو ځای کې سورت قصص کې رسي فرمایي فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين ایمان راوړه عمل وکړه او رب ته توبه وباسه ستا رب وایي که دا کارونه دې وکړل نو ګورې دنیا کې به هم کامیاب شي او په آخرت کې به هم کامیاب شي په نور وخت کې د توبې ایستلم خوند کوي خدا دا دې ورځو توبه امام مجاهد وایي د نور ورځو چې مثلا ته زر توبې وباسې او په دې ورځو کې چې یو ځل دې رب ته ویل چې زما ربه زما توبه د نن نه وروسته به زه ګناه نه کومه دا د نور ورځو د زراو توبو نه دا یوې ورځې د دې ورځو توبه بهتره ده او الله دا توبې خبره چې کوي ما او تا ته چې د هرې ګناه خاص یو ګناه ته سوچ مه کوه څوک چې په هر ګناه کې اخته الله ما او تا ته وایي دې ټولو ته وایي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله فرمایي زما ټولو بندگانو زما د رحمت نه مه ناامیده کېږئ ستاسو رب داسې وایي چې زه ټول ګناهونه معاف کوم بس او الله فرمایي سورت فرقان کې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنا زه دومره مهربان یم که تا ما ته په صحیح توبه ویستله ستا بدیانې زه په نیکو بدلوم بس ما او تا به څومره ګناهونه په دې کال کې کړي ما او تا که په اخلاص توبه الله ته ویستله په دې کال کې چې ما او تا څومره ګناهونه کړي هغه به الله په نیکو بدلوي دا په قرآن کې دي ګورې او دا چې ما او تا د قیامت په ورځ ولاړ شو د الله مخې ته داسې حدیث دی انسان به د خپلو نیک اعمالو کې داسې اعمال بېموزي چې ده به نه یې کړي دا ولې د هغې وجه رسېده چې ما او تا که صحیح توبه ویسته الله په قرآن کې وایي زه د انسان بدي په نیکو بدلوم سورت نور کې الله فرمایي مؤمنانو ته مؤمنانو چې څه شوي دي هغه شوي دي خو یو خبره واورئ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا مؤمنانو طول الله تتوبوا باز الله تتوبوا أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون عرض داو اول خبر بزما استادای وای که څوک حرام خور دی که څوک بے حیا دی که څوک په شرک کې اخته دی که چا بل سی او سودخور دی که چا هر یو ګناه د چا خپلویانې کټ کړي دي د چا په منځ کې نورې خفګانونه دي چا هر یو ګناه کړي اول نه نن نه رسېده ورځې ډېرې مزیدارې دي ستا رب تا ته وایي ما ته توبه وباسه ما او تا ته رسې وایي اول نه به نن نه دا عزم کوئ انشاءالله چې الله ته به توبه وباسو دویمه خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خصوصي فرمایلی په دې ورځو کې خو زما ته هر یو نیک عمل قبول دی الله وایي خود عبدالله ابن عمر حدیث دی
امام طبرانی راوړی چې په دې ورځو کې سبحان الله ډیر وایا، الحمدلله ډیر وایا، الله اکبر ډیر وایا. نور عبادت هم خبره، خو په دې ورځ کې دا عبادتونه دا سبحان الله الحمد په دې تتاوان نه کیږي. حدیث کې راغلی د الله نبی فرمایي د کال د ټولو ورځو نه بهتره ورځ چې الله ته په دې کې عمل ډیر محبوب وي هغه څه دي؟ د الله ورځې دي. بیا نبی علیه السلام وایي فاکثروا فیهن من التسبیح والتکبیر والتهلیل. د الله نبی فرمایي سبحان الله پکې ډیر وایا، الحمدلله پکې ډیر وایا، الله اکبر پکې ډیر وایا. بس ځنې داسې عبادتونه دي، ځنې داسې سنت دي چې د خلکو نه پاتې شوي دي. یو په هغه سنتو کې چې د خلکو نه پاتې شوي دي هغه سنت د څه شي دي؟ هغه د دې ورځو په ذکر، د دې ورځو الله اکبر ویل. د دې ورځو دا زما استاد نبی، زما استاد صحابه، دا هغه د دې ټول امت د نیک اعمالو دا طریقه وه چې هغه ټولو به داسې کار کاوه چې په دې شپو ورځو کې به ډېر ذکرونه او خاص کر تکبیر به ډېر زیات وه. امام بخاري باب تړي په دې مسله باندې چې دا ورځې د باندې کله راني صحابو طریقه وکړه. صحابه څه لکه ابن عمر، صحابي څوک لکه ابو هريره رضی الله عنهما، دی بلال بازار ته او په بازار کې فیکبرانی و یکبر اهل السوق بتکبیرهما. دی به بازار ته لاړ، په بازار کې به ویل الله اکبر الله اکبر، او د بازار ټولو خلکو به سره په یو ځل باندې الله اکبر وایي.